احمد رفاعي سید احمد رفاعي دا یو لوی ولی د خدای تیر شوی دی د رسول الله په الوات کې دی سید احمد رفاعي لوی ولی په زرګونو د مریدان خو لوی خلق دي د خپل پیر صاحب تابعداري عاجزي انکساري هر سبب هغه باندې قرباني بس دې بیا کامیاب دي دې چې دې د سنت تابعدارو او سیدم دې د رسول الله په الوات کې دي د مدینه منورې ته چې کله راغی په اول ځل نو دا هغه ټیم دی چې دا جنګله رسول الله ته چوس دا نه وه دیوال نه و قبر مبارک ښکارېدو دا پکې نه وي دا زمونږ په دې زمانه کې دا راغلی زه چې اول حج له تللی وم داسې معامله نه وه قبر مبارک به ښکارېدو خلک به راتلل او سلام بیا کوو د رسول الله دیدار بیا کوو سید احمد رفاعي چې راغی نو یو دوه شعرونه یې وویل په عربۍ کې في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي رسول الله چې تا نزل لري وما او بخپل وطن کې وما نما بخپل روح را لېږه هغه روح پستا د قبر خور ښکلوله هغه زما نایبو زما نماینده او یا د خدای پیغمبر رسول الله په قبر کې یم دی هذه نوبة الأشباح قد حضرت فامدد يمينك لتحظى بها شفتي اے رسول الله اوس د خپل حاضر شما په وجود سره د خدای پیغمبران لاس مبارک ته ما ته رو باسا چې زما دا شونډې په مبارک شي کتاب کې لیکلي دي چې د رسول الله مبارک خیلا سروته دار چاته نه روزي هر چاته چته روزي لا سید احمد رفاعي تراوته دي د ورمن نکړو لاس رسول الله خپل کو او دا تمام مسجد نبوي روحان شو او په دې مسجد کې یو قسم خوشبوئی شروع شوه چې دا خوشبوئی چا پس پیمو نه راغلی بس دو قتل چې زما دا لوی مقام ښکاره شو نو اوس څه کوي اولیاو ته ګوره چې دا خو رسول الله ما ته لاس راویسته دا خو زما لوی مقام ښکاره شو نو شیبه د رسول الله د زیارت نه چې سړی راځي باب البقی نو دغه ځای کې سملاستو خلکو ته وی وستاسو دې په خدای قسمی که زما د پاسم قدمونه وانغښتل ټول خلک په قسم ورکړ د پاسه قدمونه واغښتل او دی ورته پروت دی چا په سر خپې کې خو دې چا په خېټه چا په خپو باندې چا په لاسونو ولاړ یو سړی ولاړ دی هغه په خپې نږدې چا ورته وی ولې نږدې ته په خپې قسم یې درکړی دی وی تاسو عوام یې معذور یې
او ما که په خپې کې خودیت کیدی شي چې تمان الله ایمان والی وی دا دله دا دته چې لاس ته رسول الله ښکاره شو زما د قسم په خدای وي فرشتو په اسمان کې چغې کړې چې دا مقام زمونږ ولې نه دی چې د رسول الله لاس مونږ ته ولې نه ښکاره کېږي دا هر کجا ته ښکاره کېږي ما تا ته ووایي چې دا چا ته ښکاره کېږي دا هغه چا ته ښکاره کېږي چې دې د رسول الله د سنتو کامل تابع وي بلته دویم جون باندې په دې سنت بیان شو او دا لویه خبره ده او دا د دې دپاره بیانو چې موږ او تاسو ټول خدای په سنتو د رسول الله باندې برابر کړي او د انګریزانو د ترکې د ګیرو خریلو وغیره د دې نه په امان کې وساتي واخر دعوانا الحمد لله